د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون د فعالیت له پیل څخه تر دې مهاله سلګونه د بیلابېلو کچو چارواکي هیواد ته راستانه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر کال کې د هیواد د یو شمېر روغتونونو د ظرفیت لوړولو ترڅنګ په زیانمنو سیمو کې شاوخوا 150 نوي روغتونونه جوړ کړي دي. په کارتنو تپه کې 213 نیالګي کېنول شول. کابل ښاروالۍ وایي د خوړو نړیوال سازمان د یوې مرستندویه پروژې FCDU دفتر له لوري د کارتنو تپې په سیمه کې 213 نیالګي کېنول شول. کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په 14 لمریز کال کې د کرنې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او د کرنیزو محصولاتو له صادراتو یې میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د امنیت ټینګښت په برخه کې 1401 کال له ګڼو لاسته راوړنو ډک و. مسؤلین زیاتوي چې د ملي پوځ شمېر یې 150,000 ته رسولی دی. د ستنډن ملي ادارې لخوا په فراه کې 28 میل بندر کې 6 ټانکره او په اسلام قلعه بندر کې 8 ټانکره بې کیفیت تیل ایران هیواد ته وګرځول شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو معاینت اړوند د بیهقي کتاب خپرولو ریاست 15,000 قرآن کریمونه چاپ او نندارې ته وړاندې کړل. په دغه مراسمو کې ښاغلي مهاجر فراهي له هیوادوالو وغوښتل چې د ژوند یوه برخه د کتاب مطالعې ته ځانګړې کړي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 14 لمریز کال کې د نږدې 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. سره محکمه وایي چې هیواد کې د نوو شرعي قبالو ویش بهیر پیلېږي. د مسؤلینو په وینا دا قبالې د اسلامي امارت په لوګو او لوړ کیفیت ترتیب شوي او د جعل او تزویر مخنیوي په موخه ځانګړي بارکوډونه پکې کارول شوي چې په کاغذي او برېښنایي بڼه به په هیوادوالو وویشل شي.